له هېواد نه د اشرف غني او نورو مخکنیو چارواکو وتلو ته غبرګونونه. افغان ولس دوی ته غبرګونونه ښودلي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. عامو خلکو له هېواد نه د اشرف غني او د مخکني حکومت د ځینو چارواکو تېښتې ته سخت غبرګونونه ښودلي دي. عام خلک وایي اشرف غني مرستیالانو یې د اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د چارو د ادارې رئیس فضل محمد فضلي بیا په هېواد کې د پاتېدو ویلي ول. خو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د نظامي ماموریت تر بشپړېدو وړاندې له هېواد نه تښتېدلي دي. په همدې حال کې د رویټرز خبري اژانس کابل کې د روسیې د سفارت په حواله لیکلي چې اشرف غني په څلورو موټرو او یو چورلکه کې پیسې له ځان سره وړي دي. اشرف غني یو وخت ویلي و امان الله خان راته ګران دی، تاسو ته معلومه ده، خو وتښتېد او موږ یې یوازې پرېښودو. زه د تېښتې نه یم. حمدالله محب هم یو وخت ویلي و په خیر دې راشي، په زور او جګړه دې راشي، خو هغوی ته یې په بېغیرتي نه پرېږدو. د مخکني حکومت د دغو چارواکو په خوا کې د عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم په څېر سیاستوال هم له خلکو د دفاع خبرې کړې وه، خو ګڼ ځایونه یې په پرته له جګړې طالبانو ته پرېښودل. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.